یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړې. د یونیسف چارواکي وایي تېرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکوونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي. د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یوه تنظیمونکې نینکي وین له خپلو همکارانو سره د نورستان مرکز فرون ته تللې ده. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی. وین وایي موږ دلته د نغدو پیسو د ویش یوه مرکز ته راغلي یو چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي څو خپلې اساسي اړتیاوې پرې پوره کړي. هغوی چې په هر رقم دا پیسې کاروي کولی شي که ګرمې کمپالې اخلي، خواړه یا د ماشومانو درملنې لګښت پرې کوي. د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکړل شي. پرون سره له دې چې سختو واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼه اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پرون یوه اوسیدونکې چې پیسې ترلاسه کړي وایي زه به په دې پیسو باندې خپلو ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرم ژمني کالي هم واخلم. د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې ده. تمه ده د همګړۍ د نورستان په ګډون په 3 ولایتونو 15,000 اړمنو او بېوزله کورنیو سره نغدې مرستې وشي. ملګري ملتونه له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدې پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بودیجې صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټویټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ومین زیاته کړې چې دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې له اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثره له سخته لوږې سره مخ دي. لیدونکو له ماتې مننه، علامه ملشه.